1 to 1 دریم کس پکې نه وي 1 to 1 خپله اچھا په میز باندې کښېني او یې مسلو حل وباسي. تیره ورځ د پاکستان پخوانی کرکټر شاهد خان افریدي خیبر ته د ملک نصیر احمد حجرې ته راغلی و. هغه خیبر ته د څه په خاطر راغلی و؟ اول یې نه غوښتل چې له ملي مشر منظور احمد پښتون سره میلاو شي. د هغه اصل اهداف څه او څنګه یې غوښتل چې پښتانه سره وویشي او بې اتفاقه یې کړي. که غواړئ چې په اړه یې پوره معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو تر پایه وګورئ. د خیبر درې اوسېدونکی او د ملي مشر منظور احمد پښتون ملګری فرید افریدی وایي چې په خیبر کې له شاهد افریدي څخه یو تن پوښتنه وکړه چې د 11 اکتوبر د پښتنو د لوی جرګې په اړه باندې ته څه وایې؟ شاهد افریدي ورته وویل چې زه خو نور هیڅ هم نشم کولی خو د یو درېمګړي کردار ادا کولی شم. شاهد افریدي وویل چې ما له کمشنر سره هم خبره کړې ده نو زه غواړم چې د پښتنو او د پاکستان حکومت په منځ کې د درېمګړي کردار ادا کړم. بیا دغه صحافي ورڅخه پوښتنه وکړه چې منظور احمد پښتون به هم په دغه کې وي او که نه؟ نو شاهد افریدي ورته په ځواب کې وایي چې نه 1 to 1 ملاقات به وي، یعنی د خیبر د مشرانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ به زه 1 to 1 ملاقات کوم. درېمګړی به هیڅ نه وي پکې، هغه که منظور پښتون وي او نور پښتانه مشران. نو د شاهد افریدي له خبرو دا معلومیږي چې دلته دوی غواړي چې د خیبر مشران په څه ناڅه راضي کړي او د خیبر مشرانو او نورو پښتنو په منځ کې بې اتفاقي واچوي او همدلته د 11 اکتوبر د جرګې قصه نوره ختمه کړي. ملګرو، خیبر جرګه یوازې د خیبر نه وه بلکې د ټولو پښتنو مشترکه جرګه وه. د دې جرګې د دایرولو لپاره یوازې خیبر ټاکلی و چې پښتانه په همدې تاریخي دره کې سره راټول شي. قدرمن دوستانو، تاسو د شاهد افریدي د سفر په اړه څه نظر لرئ؟ نظر مو راسره په کمنټ کې خامخا شریک